خدای قسم که زه له دې خلقو نه خفه وم او نه مو په دې جسم کې ویره له دې خلقو الله پیدا کړې ده ځکه د موږ په لاس کې کتاب الله ده دې قرآن ته مو رابللی دي الله دې کتاب ته مو رابللی د توحید عقیدې ته مو رابللی دي د اهل بیتو حقیقي دین او عقیدې ته مو رابللی دي نو موږ ویره له دوی نه هیڅکله نه لرو نه یې ولا که په زړه کې پیدا کړو موږ سې ویره لرو یوازې له رب العالمین جل وعلا نه یې لرو په خدای قسم دا په خلاصو غوږونو واوريه د دې مسلمانانو په خاطر د دې علماو په خاطر باندې له هغه نه مخکې مې د خپل رب د رضا په خاطر بیا د دې علماو په خاطر موږ به که خدای کوي له سبا نه وروسته خپلو خپرونو ته دوام ورکوو که د رب العالمین جل وعلا رضا وه نعره تکبیر الله اکبر نعره الله اکبر الله اکبر المؤمن در الحفاظ زنده باد پاینده باد الله جل وعلا الله مو سرلوړي کړه نو موږ به که خدای کوي په نره سره د عمر الفاروق د ابوبکر د امنا و ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دفاع کوو په خدای قسم ان شاء الله چا د موږ په مورجانې باندې که چا د موږ د رسول الله د صحابه په شان کې ګستاخي کوله توهین کول بدو ردی ورته ویل په نره سره به د دوی توهین کوونکو ته کافر وایو چاته چې د موږ رب کافر ویلی وي چاته چې د ما دین د ما قرآن کافر ویلی وي موږ به بیا په نره ورته کافر وایو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په شان کې الله جل وعلا وایي یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین سورة النور کې رب العالمین جل وعلا وایي وای تاسو به د عائشې په شان کې یوه بده خبره نه کوئ که چیرې تاسې مؤمنان یاست نو اوس چې څوک د عائشې په شان کې بده خبره کوي دا مؤمن ده نه هیڅ کله نه دی کافر دی کافر نه بغیر سوچ بغیر فکر بغیر دلیل کافر دی الله ويعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين كتوك دي ابو بكر لصحبتنا لصحابي والنا دي رسول الله دي ملګرتیانا انکار کوي ابو بکر دي هغه ملګری ول اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اذ يقول لصاحبه څوک چې د دین منکر وي هغه له قران نه منکر ده څوک چې له قران نه منکر سو هغه کافر ده الله اکبر الله اکبر نو د ټولو ملګرو دوستانو د علماو ترڅنګ ودرېږئ په اخلاص ودرېږئ د دعوتګرو ترڅنګ ودرېږئ له ټولو دعوتګرو نه مو هیله دا ده راځئ یو بل ته په اخلاص باندې لاس ورکړو راځئ قومیت پرېږدو وطنیت پرېږدو راځئ په قرآن را یوځای سو راځئ په دې آیت عمل وکړو چې وان هذه امتکم امه واحده الله وایي ای مؤمنانو مسلمانانو تاسې یو امت یاست او زه مو رب یم له ما نه ویره وکړئ د ما عبادت وکړئ راځي دا احساس په ځان کې پیدا کړو نو زه ټولو مسلمانانو ته وایم لکه څنګه چې مو پخوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه و دفاع کوله داسې به په نره کوو د رسول الله د ناموس دفاع مو کوله په نره به کوو د کلیسا له مزدورانو له ملحدینو د سکاټ میلر له زامنو د سکاټ میلر له جاسوسانو نه د بایډن له زامنو نه د بایډن له هغه سیکولرانو نه چې په خوله مسلمان په زړه کې کافر په خوله مسلمان او په زړه کې د قرآن دښمن له دې ټولو کفارو نه به په نره سره د خپل دین او د ایمان او د عقیدې دفاع کوو ان شاء الله الرحمن که رب العالمین جل وعلا رضا